السلام علیکم، ستړي مشي، وخت مو په خیر. تاسو ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن دوشنبه د 1415 هجري لمریز کال د حمل یا وري درېیمه چې د 2026 زیږدیز کال د مارچ له 23 سره برابره ده. زه رسافه مو تاسو ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نړۍ مهمو خبرونو وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د ایران سپاه پاسداران په یوه تازه اعلامیه کې د ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې ایران د اوبو د مالګې د پاکولو تاسیساتو د برید نیت لري، او د هرمز تنګي په تړاو د ټرمپ ګواښ او د اسرائیل د جګړې دوام. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د ایران سپاه پاسداران په یوه تازه اعلامیه کې د ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې ایران د اوبو د مالګې د پاکولو تاسیساتو د برید نیت لري. سپاه ویلي تر اوسه د امریکا پوځ د اوبو رسولو 5 مهمې زیربناوې د قشم ټاپو چې د اوبو د پاکولو تاسیسات هم پکې شامل دي په نښه کړي دي، خو د دوی په وینا د ایران ځواکونو داسې اقدام نه دی کړی. اعلامیه زیاتوي که د ایران په برېښنا کوټونو برید وشي، دا به روغتونونه، مرستندویه مرکزونه او د اوبو شبکې له جدي ستونزو سره مخ کړي، او دا کار به غیر انساني هم وي. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي ویلي چې د هرمز تنګی نه دی تړل شوی او د کښتیو د تګ راتګ ځنډ د بیمې شرکتونو د اندېښنو له امله رامنځته شوي. نوموړي ټینګار کړی چې تهران به د فشار او ګواښونو پر وړاندې شاتګ ونه کړي، او که د امریکا ګواښونه عملي شي، ایران به په خلیج کې د امریکا او د هغې د متحدینو د انرژۍ تاسیسات په نښه کړي. د هرمز تنګي په تړاو د ټرمپ ګواښ او د اسرائیل له لوري د جګړې دوام. د ډونالډ ټرمپ له لوري ایران ته د هرمز تنګي د پرانیستلو 48 ساعته ضرب الاجل له پای ته رسېدو سره سره د اسرائیل پوځ اعلان کړی چې د ایران او حزب الله پر وړاندې جګړه به څو اونۍ نوره هم دوام وکړي. ټرمپ ګواښ کړی و چې که ایران د هرمز تنګی پرانیزي نه، نو د امریکا متحده ایالات به د ایران د انرژۍ تاسیسات په نښه کړي. خو وروسته یې دغه احتمالي بریدونه د 5 ورځو لپاره وځنډل او ویل چې له ایران سره خبرې روانې دي. دغه راز د اسرائیل پوځ هم ویلي چې په لبنان کې به د حزب الله پر ضد عملیات لا زیات شي، او سیمه لا هم د جګړې د پراخېدو له خطر سره مخ ده. عراق د ایران د جګړې تر اغېز لاندې امریکا د ایران پلوي ډلې په نښه کړې. عراق په زیاتېدونکې توګه د امریکا او ایران ترمنځ د جګړې په منځ کې راګیر شوی، او دې جګړې یې د هېواد اقتصادي ستونزې هم جوړې کړي دي. د راپورونو له مخې د امریکایي ځواکونو د یکشنبې په شپه د ولسي بسیج ځواکونو پر مرکزونو هوایي او ډرون بریدونه کړي دي. دا بریدونه وروسته له هغې ترسره شول چې د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې پر امریکایي اډو او لوجستیکي مرکزونو ډروني بریدونه وشول. عراقي چارواکو ویلي په 3 بېلابېلو سیمو کې د دغه ځواکونو مرکزونه په نښه شوي، خو د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. راپورونه وایي عراق نه غواړي د ایران او امریکا جګړې ته راښکېل شي، خو د دواړو لورو تر فشار لاندې دی. په عراق کې اقتصادي اندېښنې هم زیاتې شوي. د هرمز تنګي د ستونزو له امله د عراق د نفتو صادرات ډېر کم شوي. حال دا چې د هېواد نږدې 90 سلنه عواید له نفتو ترلاسه کېږي. او وروستی خبر دا چې الجزیرې د فلسطیني چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د غزې په بېلابېلو سیمو کې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 4 فلسطینیان وژل شوي. د راپورونو له مخې سره له دې چې د امریکا په منځګړیتوب د اوربند اعلان شوی، خو په غزه کې لا هم جګړه او بریدونه نه دي درېدلي. سرچینې زیاتوي چې په همدې بریدونو کې 10 نور کسان ټپیان شوي هم دي. نړیوال خبرونه همدومره و. د کورنۍ او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبانې خپرونې. د الله پامان.